د عمر صاحب دوه زمن ول، یو عبدالله نومېده یو عبیدالله نومېده، د عبدالله بن عمر او عبیدالله بن عمر. دا طالبانو عراق ته تللي ول، جهاد ته تللي ول. هلته بیا طالبانو ورونو امیر د بصري چې و هغه دوی وپېژندل چې دا د امیرالمؤمنین زمن دي. دوی ته یې ښه راغلاست ویلې وایي نازول. بیا چې کله یې دوی وخت پوره سو که نه، د تشکیل وخت یې پوره سو چې دوی بیرته مدینې ته راتلل، نو هغه ورته ویلې د بصري والي ورته ویلې ته طالبانو خبر ته غوږ ونیسه. د بصري والي ورته ویلې وي ته داسې چال وکړئ تاسې دواړه، دلته څه مالونه دي له ما سره، دا د بیت المال مالونه دي، تاسې مدینې ته ویسئ پلار ته به دې ورکړي. یو بل کار وکئ، زه به یې تاسې ته قرض درکړم، ځکه امیر یم دا واک لرم، زه به یې تا ته په چا درکړم؟ قرض به یې درکړم. نو چې په قرض مې درکړل، تاسې په بغداد کې پلانکای شی پې باندې واخلئ، د بغداد په بازار کې چې وامخیست ویسئ مدینې منورې ته شی هلته خرڅ کړئ، نو رأس المال به یې راواخلئ، کومې پیسې چې ما قرض درکړي هغه رأس المال به بیت المال ته تسلیم کړئ، ګټه مو چې کړې هغه یې دي تاسو. دوی همداسې وکړل طالبانو چې مدینې منورې ته راغلل. عمر رضی الله عنه چې خبر سو، اخر صحابو ته هغه د عبدالله بن د عمر رضی الله عنه زمنو کې طالبانو ورونو یوه ورته ویلې چې موږ خو ګټه کړې فلاره، که دا روپۍ موږ تاوان کړی وای به تاوان په چا باندې وو؟ وایي په تاسې باندې. بیا ایله دومره قناعت کړو طالبانو ورونو چې دا ګټه مو کړې ټوله به تاسې نه اخلئ، نیمه ګټه تاسې تقسیم کړئ، نیمه بېرته بیت المال ته. دومره طالبانو ورونو الله عز وجل. طالبانو ورونو یو ورځ له بحرین نه عنبر راغلل، ډېر عنبر له هغه نه راغلل څه ورته وایي له بحرین نه راغلل. عمر رضی الله عنه ویلې کاشکې داسې وکت زه وایي دا ښځې طالبانو د بعضو شیانو په تقسیم ډېرې کېږي چې کاشکې داسې وکت زه وایي چې دا عطر یې تقسیم کړي وای. نو د عمر رضی الله عنه ښځې ورته ویلې چې زه به یې تقسیم. عتیکې بنت زید بن عمرو بن نوفل عتیکه وه، دا ډېره حسینه ښځه وه طالبانو ورونو. نو دې ورته ویلې چې زه به یې تقسیم کړم. عمر رضی الله عنه ورته ویلې نه ته به یې نه تقسیموې، ځکه چې ته یې تقسیم کړې ټولو ته یې مساوي ورکړې، خو اخر کې به دې لاسونه په چا پاتې. هغه طالبانو داسې وایي په دې څټ کې او په دې کې په دې ځان داسې وبوسي، دا زیادت هم تا ته ناروا دی. طالبانو ورونو عمر رضی الله عنه اجتماعي او ټولنیز ژوند څنګه و؟ عمر رضی الله عنه طالبانو هغه اجتماعي ټولنیز ژوند ته اوس تاسې ګورئ. طالبانو ورونو یو ورځ وایي عمر رضی الله عنه توره شپه ووته، نو طلحه ابن عبیدالله ولیده. عمر صاحب یې ولیده چې دا چیرې لاړه، نو دا طلحه ابن عبیدالله پټ پسې روان ده روان ده چې دا عمر صاحب په توره شپه باندې چیرې. نعوذ بالله داسې طالبان یو قسم په زړه کې شک ونیو چې د توره شپه کې پردي کور ته چېشته ځي. چې هلته لاړو طالبانو، عمر صاحب بېرته راغی، نو طلحه ابن عبیدالله دا کور صحیح کړ د شپې. سهار چې کور ته ورغی چې ګوري هلته یوه زړه ښځه ناسته ده، طالبانو هر څه یې کجی. عمر رضی الله عنه د شپې دې کجې ته راځي، خوراک هم ورته راوړي او پاکوي. نو طلحه ابن عبیدالله ځان سره وایي هلاک سي طلحه عثرات عمر تتبع، هلاک سي ته عیبونه د عمر لټوې، هلاک سي ته عیبونه د عمر لټوې. عمر کله عیبونه لري؟ عمر رضی الله عنه چې د شپې هم راځي خپل رعیت او د مجتمع او د ټولنې دومره ډېر په غم کې دی. یوه ورځ عمر رضی الله عنه روان ده له جومات نه ووته، جارود العبدي ورسره ده چې ګوري یوه ښځه په لاره ورته ودرېدله. عمر رضی الله عنه دې ښځې ته سلام وکړه، السلام علیکې. ښځې بېرته سلام ورته کړ، وقالت ورته ویې ویلې یا عمر، ای عمره عهدتک، خبرې ورته وکړلې دومره ډېرې خبرې ورته کړلې عمره. یو وخت کې عمیر ولي وړوکی ماشومانو به عمیر درته ویلې، بیا ورځې تېرې سولې، بیا عمر سولې، بیا ورځې تېرې سولې. امیرالمؤمنین فتق الله فی الرعیه، الله نه وډار سه. ډېر نصیحتونه زړې بوډۍ ورته کول. جارود العبدي ورته ویې دا څه کوې دې وړې ښځې سره ولاړې، انتظار یې ورته خبرو ته داسې غوږ نیولی ده. عمر رضی الله عنه ورته ویلې ته څه خبر یې؟ دا هغه ښځه ده چې کله شکایت وکړو، خوله بنت حکیم ورته ویلې، او دوی دا هغه ښځه ده نو چې هغې شکایت الله ته وکړه وایې اورېده. زه به یې ولې خبر نه اورم چې رب العالمین یې خبره واورېدله. طالبانو ورونو